اوس به د عیسی المسیح علیه السلام د قصې و شروع ته ولاړ شو. و ده علیه السلام ته مسیح هم ویل کېږي، ځکه دی علیه السلام بې کوره په مځکه کې ګرځېده، کور یې نه درلود، نه ښار نه کلی نه کور درلودی چې پکښې واوسېږي، کم خاص وطن یې نه درلودی چې موږ هغه ځای د ده علیه السلام وطن وبولو. د الله عز وجل ټوله مځکه د ده علیه السلام وطن و. څرنګه چې عیسی علیه السلام بې ځایه پر مځکه ګرځېدی، نو مسیح ورته وویل سوه. څوک وایي چې په دې خاطر مسیح ورته ویل کېږي کم وخت چې دی علیه السلام پیدا سو، مور یې په تیلو یا غوړو مسح کړي غوړ کړي. نو مسیح ورته وویل سوه، مګر هغه اول روایت راجحه دی، خو د ده علیه السلام ولادت یا زیږېده په الهي معجزه سره و چې الله عز وجل یې په قرآن مجید کې په تفصیل سره بیانوي. الله عز وجل په سورة مریم کې فرمایي واذکر فی الکتاب مریم، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم یاد که بیان که قصه د مریم په دغه کتاب کې قرآن مجید کې. اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیه، کم وخت چې د خپلې کورنۍ څخه لرې او ګوښه سوه، هغه ځای ته ولاړه چې د بیت المقدس و شرقي طرف ته و. فاتخذت من دونهم حجابا، وی نیوله د دوی د طرفه پرده، پر ځان یې پرده را وګرځول. مریم رضی الله تعالی عنها د خپلې کورنۍ څخه د بیت المقدس و شرقي طرف ته ولاړه. څوک وایي چې دا ځای هغه د دې د عبادت ځای دی چې پر ځان یې پرده را ګرځولې وه، نه څوک ورتله او نه د هغه خلقو ته راوتل. دغه ځای ته بې له زکریا علیه السلام څخه بل هیڅوک نه ورتله. او څوک وایي چې دا رضی الله تعالی عنها د حیض څخه د غسل کولو دپاره هلته لرې او ګوښه ولاړه، چې دغه یې هم هغه اول حیض و چې ځینې پاکه سوه. او د بیت المقدس و شرقي طرف ته ولاړه او پر ځان یې پرده را وګرځول چې غسل وکړي. غسل یې وکړي، کالي یې واغوسته. الله عز وجل فرمایي فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اوس نو دا دلته دغه د عبادت په ځای کې یا هلته د غسل په ځای کې الله عز وجل فرمایي موږ ودې ته خپل روح ورولېږي چې جبریل علیه السلام دی، د ښایسته کامل الخلقته نوراني ځوان په شکل ورته ودرېدی. ډېر ښایسته ځوان دننه په هغه پرده کې ورته ودرېد. مریم رضی الله تعالی عنها په تعجب کې سوه، دا څوک دی چې دغه ګوښه او محجوب ځای ته راغی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. مریم رضی الله تعالی عنها و دغه ځوان سړي ته وویل زه په رحمان سره ستا څخه پناه غواړم که ته پرهیزګاره یې. مریم رضی الله تعالی عنها وبېرېده، نو ویل که ته د الله جل جلاله څخه بیریږې چې په بده راته ونه ګورې. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زکیا. جبریل علیه السلام وویل زه ستا د رب د طرفه را لېږل سوی یم چې و تا ته ستا د رب په امر یو صالح د ګناهو څخه پاک هلک در وبخښم، یعنی مه بیریږه. ته چې په هغه رب سره پناه غواړې، زه ملکه یم، د هغه رب د طرفه درته راغلی یم او د دې دپاره راغلی یم چې ستا د رب د طرفه و تا ته یو ښه پاک مبارک بختور هلک درکم. مریم رضی الله تعالی عنها په تعجب کې سوه، بیرخ یې ولاړه، اوس یې تعجب پیدا سو. قالت انا یکونو لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیه. ویل څنګه به زما زوی پیدا سي، حال دا چې هیڅ بشر ما ته لاس نه دی راوړی، نه په نکاح نه په ناجایزه طریقه، او زه بدکاره نه یم، دا څنګه کېدلی سي؟ قال کذلک. جبریل علیه السلام ویل هو، خبر هم دغسې ده لکه دا ته چې وایې. قال ربک هو علی هین، مګر ستا رب فرمایلی دی دغه کار پر ما اسانه دی، بې واده بې نکاح تا ته زوی در کوو. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وکان امرا مقضیا. او چې موږ دغه هلک د خلقو د پاره د قدرت لو علامه او دلیل وګرځوو او زموږ د طرفه رحمت وي، او دغه د ده بې پلاره پیدا کېدل یو مقرر کړه سوی کار دی، یعنی دغه بې پلاره تولد خامخا کېدونکی. او بیا نو جبریل علیه السلام د دې په ګریوانه کې ورپوکړه چې دا خبره په واضحه روایتو کې راغلې ده، او فورا حامله سوه. اوس چې حامله ده، دلته په محراب کې د خلقو څخه ګوښه ده، خلق نه په خبرېږي،
تر څو پوه شوه چې اوس نو باید کوچنی پیدا سي، د ولادت وخت را ورسېد. نو د دغه ځای څخه ډېره لرې ولاړه تر څو چې و بیت اللحم ته ورسېد. الله عز وجل فرمایي فانتبذت به مکانا قصیا، یعنی ډېر لرې ځای ته ولاړه، نږدې و بیت اللحم ته دردونه ورته پیدا شول. د ولادت احساس یې وکړي. هلته پر یوه لوړه د خرما یوه وچه تنه ولاړه وه. دغه دردو دې ته مجبوره کړه چې هغه د خرما وتنې ته ورغله، وچه تنه ده. فاجاءها المخاض الى جذع النخله، مخاض د لنګون و دردو ته ویل کېږي. نو دغه دردو د دغه خرما و درختې ته راوسته. اوس چې عیسی علیه السلام پیدا سو، مریم رضی الله تعالی عنها د ډېر شرم او حیا په خاطر وویل قال یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، ویل کشکې زه پخوا لا مړه وای او اوس یو هیر سوی شی وای، د خلقو د زړو او یاداشت څخه وتلی وای. د رسوایي څخه بیریږي چې څنګه به خپل قوم ته ورځم او دا کوچنی به راسره وي. ورونو، سخت حالت دی، درد، تکلیف، بېکسي او تنهایي ده، د ضرورت او راحت سامان نسته. او تر دې ټولو لوی مشکل دا و چې دا په عبادت سره مشهوره وه، پاکه عفیفه انجلۍ وه، څنګه د اولاد خاونده شوه؟ د بدنامۍ او رسوایي د تصور او فکر څخه ډېره پریشانه او ناقراره وه. نو یې خود تر خولې دا جمله راووته چې کشکې زه تر دغه وخت د مخه مړه سوې وای، په دنیا کې مې نوم او نښان نه وای پاته. په دغه وخت کې د کښته څخه یو آواز واورېد، دا پر لوړه وه، د هغه کښتې مځکې څخه یو آواز واورېد. الله عز وجل فرمایي فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. پس ملائکې و مریم رضی الله تعالی عنها ته د لاندې څخه ورغږ کړه چې مه خفه کېږه، ستا رب ستا تر پښو لاندې د اوبو چینه ګرځولې ده. ملکې ورغږ کړه مه خفه کېږه او مه پریشانه کېږه، د الله عز وجل په قدرت هر قسم ظاهري او باطني اطمینان حاصل کړه. کښته وګوره، الله عز وجل د اوبو چینه درته بهولې ده. وهزي الیک بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنیا، او خپل ځان ته دغه د خرما تنه وښوروه چې راتوی کې پورته تازه پخه خرما. الله عز وجل معجزې ورښکاره کوي. د خرما درخته یې وښورول، هغه درخته چې وچه درخته ده، بلګونه نه لري، مګر د هغې څخه تازه خرما ورته راولېده. اوبه او خواړه دواړه د الله عز وجل په معجزه ورته پیدا شول. څوک وایي دغه غږ په خپله عیسی علیه السلام پر وکړ چې همدغه اوس پیدا شوی، او څوک وایي چې دغه غږ د ملایکې د طرفه و. او پسې ورته ویل فکلي واشربي وقري عینا، پس خوره د دغه خرما او چشه دا اوبه، پس خوره دغه خرما او چشه دا اوبه، او خپلې سترګې په عیسی علیه السلام سره یخې او روښانه کړه. غم مه کوه، الله عز وجل ټوله مشکلات لرې کوي. د مریم رضی الله تعالی عنها زړه آرام سو، پوه سوه چې الله عز وجل ورسره دی. د مخه د رسوایي څخه بیرېده چې څنګه به خپل قوم ته ورځم. دا معجزې ورته راکړې، زړه یې آرام او قرار پیدا کړي. پوه سوه چې په ټولو کارو کې الهي مداخله شته، او دا غږ پر وسو فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. پس کتا د خلقو څخه یو څوک ولیدي چې د عیسی علیه السلام د ولادت پوښتنه یې درڅخه کول، نو ته په اشاره سره ورته ووایه چې ما نن ورځ و رحمان عز وجل ته پر ځان روژه نظر کړې ده. د خبرو څخه مې روژه ده چې داسې روژه په هغه وخت او په هغه دین کې موجوده وه، خو زموږ په محمدي شریعت کې داسې روژه نشته. نو ورته ووایه چې زه نن ورځ د هیڅ انسان سره خبرې نه کوم. اوس مریم رضی الله تعالی عنها بیرته خپل قوم ته راغله او کوچنی یې په غېږ کې د قوم خلکو ولیده. قالو یا مریم لقد جئتی شیئا فریا. کله چې قوم ولیده نو ویل یا مریم تا یو عجیبه د عادت مخالف کار کړی دی. ټوله په حیرت کې دي
قسم قسم خبرې کوي. وای ژر څه ووایه، دا کوچنی دی د کوم و؟ یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه. اے د هارون خوري، نه ستا پلار د بدۍ سړی و او نه دې مور بد عمله وه، نو ته ولې داسې سوې؟ خلق پر بدګمانه سول او ورته ویل یې چې ستا مور او پلار خاندان او کورنۍ په عفت او پاکي مشهوره دي، په تا کې دغه خوی د کومه پیدا سو؟ او دا چې مریم رضی الله تعالی عنها ته اخت هارون وویل، په دې کې روایتونه شته، خو هغه راجحه روایت دا دی چې دې رضی الله تعالی عنها یو صالح نیک عمل ورور درلودی چې نوم یې هارون او دا موضوع په صحیح حدیث شریف کې راغلی ده. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو د صحابه کرامو څخه د نجران و نصاراو ته ورولېږي او هغو ته یې هغه آیاتونه تلاوت کړه کوم چې په عیسی علیه السلام پورې تعلق درلودی. د نجران نصاراو وویل تاسې څنګه د مریم په باره کې وایاست اخت هارون، او هارون علیه السلام تر دې ډېر پخوا تېر سوی دی. بیا یې په دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رجوع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا ته نه خبر چې هغو د انبیا نومونه پر ځانو ایښول؟ د دې د ورور نوم هم هارون دی، نه هغه هارون نبی بلکې د نبی پر نامه یې نوم برابر. او دغه روایت هغه راجحه روایت دی، که نه هلته نور روایتونه هم شته. اوس خلق د مریم رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنې کوي او دا جواب نه ورکوي، او کوچني ته اشاره کول چې د ده سره خبرې وکړي. فاشارت الیه، خلق د دې په اشاره پوه شول چې وایي د کوچني سره خبرې وکړه. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، خلق ویل څنګه موږ د هغه چا سره خبرې وکړو چې هغه په زانګو کې د ته هلک دی. دلته الهي لو معجزه ښکاره سوه. عیسی علیه السلام چې هم دغه اوس زېږېدلی دی خبرې وکړې. قال انی عبد الله، ویل زه د الله بنده یم. خلق چپ سوه، حتی یو د بله سره وایي غږ مه لرئ، غوږ ونیسئ. خلق چپ سوه، غوږ یې ونیوی. عیسی علیه السلام دوهم وار بیا وویل انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بېشکه چې زه د الله جل جلاله بنده یم او ما ته یې کتاب را کړی دی او زه نبي ګرځولی. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، او په هر ځای کې چې زه اوسېږم الله عز وجل مبارک او برکتناکه ګرځولی او تر څو چې زه ژوندی یم په لمانځه او زکات سره امر کړی یم. د عیسی علیه السلام ولادت پر دغه قسم و. نصارا د عیسی علیه السلام په باره کې کفر او شرک ته رسېدلي دي، وایي مریم د الله عز وجل زوجه ده، العیاذ بالله، دا کفر دی، دا شرک دی. او وایي عیسی علیه السلام د الله عز وجل زوی دی، العیاذ بالله. الله عز وجل نه زوجه لري نه زوی، حاشاه. الله عز وجل په سورة المائده کې فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، په تحقیق هغه کسان کافران سوي دي چې وایي الله دریم د درو معبودانو څخه دی، چې دغه درو څخه مقصد مسیح روح القدس او الله جل جلاله دی، یا مقصد مسیح مریم او الله جل جلاله دی. وایي دغه درې سره الهه دي، العیاذ بالله. وایي په دوی کې یوه حصه د الله شته او بیا هغه درې سره یو دي او هغه یو درې دی. یا هیڅ کله داسې نه ده. واقعیت هغه دی چې دغه اوس مو د هغه د ولادت قصه واورېده او الله عز وجل په سورة مریم کې فرمایي ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. دغه چې دا اوس مو قصه درته بیان کړه دغه عیسی د مریم زوی دی. الله عز وجل د عیسی علیه السلام په باره کې حق او رښتیا قول فرمایلی. هغه خبره چې په هغه کې خلق اختلاف کوي، یعنی د مسیح شان او کیفیت هم دغه دی چې دغه اوس بیان سو. هغه ښکاره او واقعي خبره هم دغه ده. خلقو بې ځایه او چټي اختلافات او مناقشې پیدا کړي دي چې څوک الله ځینې جوړوي بل یې د الله زوی بولي چې دا نصارا دي، څوک یې کذاب او مفتري بولي، څوک بیا د ده پر نسب غلطي او بیکاره خبرې کوي چې دا بیا یهود دي. خو حقیقي خبره دا ده چې دغه اوس بیان سوه چې عیسی علیه السلام خدای نه دی بلکې د الله عز وجل مقرب بنده دی، درواغجن او مفتری نه دی بلکې صادق نبی دی، په حسب او نسب سره پاک دی،
الله عز وجل په خپل قدرت بې له پلاره د مور څخه زېږولی دی. ما کان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، الله لره دا نه ښایي، یعنی ضرورت نه لري چې زوی پیدا کړي. سبحانه پاکي د ده لره. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هر کله چې د یوه کار حکم او اراده وکړي بس دغو نه فرمایي چې موجود سه، هغه موجود سي. نو هغه ذات چې د یوه کن څخه یې هر شی په وجود راځي، هغه زوی او لمسي ته ضرورت څه ضرورت لري؟ اولاد خو د ضعف په وخت کې د چا سره کومک کوي، یا د مشکلاتو په وخت کې کار ځینې اخلي، یا وروسته تر پلار د پلار نوم په ساتل کېږي. او الله عز وجل د دې ټولو څخه پاک او بری دی. او عیسی علیه السلام په خپل وویل وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. عیسی علیه السلام د ولادت په وخت کې چې قوم ته خبرې کولې او ویل انی عبد الله، دا یې هم ورسره زیاته کړه چې بېشکه الله جل جلاله زما رب دی او ستاسې رب دی، پس د دغه الله عبادت کوئ او هم دغه سمه صافه لار ده. ورونو د نصاراو د غلطو عقیدو او بېځایه خبرو د ردولو دپاره الله عز وجل په خپل کلام قرآن مجید کې ډېر آیاتونه نازل کړي دي. خو دغه بحث به د فتې و آخر ته پرېږدم او اوس به خپله قصه پسې پوره کړم. څرنګه چې دغه فتې د قصص الانبیا علیهم السلام آخري فتې ده، نو کوشش کوم چې قصه پای ته ورسېږي. که بیا په فتې کې ځای پاته و دغه موضوع به پسې پوره کړم. ښه، اوس چې عیسی علیه السلام په دغه کوچنیوالي کې و بني اسرائیلو ته دغه خبرې وکړې، خو بیا هم هغه یهود دي. مریم رضی الله تعالی عنها یې په فاحش عمل متهمه کړل. د دې او د عیسی علیه السلام خبره یې نه ومنله، ویل دا سحر دی، دا کوچنی چې خبرې کوي دا سحر دی. وما انت الا زانیه، او د دغه وخت څخه یې د بغي نوم کښېښاوه. بغي یعنی زانیه، العیاذ بالله. او عیسی علیه السلام ته ابن البغي وویل، العیاذ بالله. پر عیسی علیه السلام یې دغه نوم کښېښاوه. الله عز وجل په سورة النساء کې فرمایي وبکفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظیما، او په سبب د کفر د دوی د بني اسرائیلو او په سبب د ویلو د دوی پر مریم رضی الله تعالی عنها ډېر غټ درواغ. بهتان دغه دی چې یو چاته د زنا او فاحش کار نسبت وځي، نو دوی پر مریم رضی الله تعالی عنها بهتان وایه، او بهتان د درواغو بدترین قسم دی. نو یې بهتان وایه او دغه معجزه یې نه منل چې یو هلک یې بې پلاره پیدا شي. حال دا چې الله عز وجل آدم علیه السلام بې موره او بې پلاره پیدا کړی. الله عز وجل په سورة آل عمران کې فرمایي ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بېشکه چې مثال د عیسی په نیز د الله جل جلاله په مثال د آدم دی، چې الله عز وجل دغه آدم د خاورو څخه جوړ کړي او بیا یې ورته وویل چې بشر سه، بس بشر سو. چې په دې آیات شریف سره د یهودو او نصاراو د دواړو جواب ویل کېدلی. یهودو چې د الله عز وجل د دې قدرت څخه انکار کاوه چې بې پلاره زوی دې پیدا سي، او پر مریم رضی الله تعالی عنها یې د زنا تهمت وایه، العیاذ بالله. د هغو ته دا ویل کېږي چې د آدم علیه السلام په باره کې څه وایه، او نصارا چې بیا عیسی علیه السلام د الله جل جلاله زوی بولي، ځکه وایي پلار یې نه درلود. هغه بیا د آدم علیه السلام په خلقت کې څه وایي؟ آدم علیه السلام خو بې پلاره د مور څخه نه دی پیدا سوی، بلکې هلته نه پلار و نه مور. چې دا خلقت د عیسی علیه السلام تر خلقت عجب او مشکل دی. خیر، عیسی علیه السلام د خپل مور سره لویږي، او د ده علیه السلام نشأت او لویشت په بیت اللحم کې چې د فلسطین یو ښار دی، او د دغه کوچنیوالي څخه عالم دی. مګر هو بیا یې د هغه اولنیو خبرو څخه وروسته خبرې نه وکړې. هغه د زیږېدو په وخت کې چې هغه خبرې وکړې بیا نو چپ، تر څو چې د خبرو کولو و عمر ته ورسېد، هلته یې بیا په خبرو کولو شروع وکړه. نو د ده علیه السلام په کوچنیوالي د خبرو کولو معجزه فقط هغه وخت و چې مور یې و بني اسرائیلو ته راغله. خیر، اوس عیسی علیه السلام کوچنی دی، پر ده علم ښکاره سو. بني اسرائیل د ده څخه بیرېده
د ده په متعلق به په خپلو مجلسو کې خبرې کولې، په خپلو مابینو کې به سره ویل شاید دی علیه السلام هغه څوک وي چې د ده په واسطه به منحرف او د دینه اوښتي بني اسرائیل هلاکیږي، او ویل به دی هغه څوک دی چې د بني اسرائیلو د هلاک سبب ګرځي، او بیرېدل چې دی علیه السلام به هغه څوک وي چې د دوی فساد به ښکاره کړي. نو بني اسرائیلو د دغه وخت څخه د عیسی علیه السلام د آزارولو اراده وکړه چې دی لا کوچنی هلک دی، مګر مریم رضی الله تعالی عنها د ده پوره ساتنه کول، او ډېر وختونه به تر ښار د باندې ایستی، په ښار کې ډېر نه پرېښاوه، دا موقع نه برابرول چې بني اسرائیل او عیسی علیه السلام د ګډ ژوند سره وکړي. څو د بیت اللحم څخه بیت المقدس ته راوستی، او هلته یوه غونډۍ وه چې نږدې وه بیت المقدس ته واقع وه، دلته راغله او پر دغه غونډۍ اوسېږي. ډېر علما کرام وایي چې د بیت اللحم څخه و بیت المقدس ته راغله، او دالته یې نږدې وه بیت المقدس ته، په یوه داسې ځای کې استوګنه کول چې هلته د اوبو چینه هم وه. عیسی علیه السلام دلته لویېږي، د علم، صلاح او حکمت علامې پر ښکاره دي، مګر نبوت نه دی ورکړه سوی، د نبوت اظهار نه کوي، تر څو چې عمر یې 10 کاله سو. اوس چې عمر یې د 10 کلو ته ورسېدی، الله عز وجل انجیل ورکوي، او دغه وخت یې د نبوت او رسالت اظهار هم وکړي او خلق خپل دین ته رابولي. الله عز وجل په سورة المائده کې فرمایي وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة. الله عز وجل فرمایي چې موږ وروسته تر هغه نورو انبیاو عیسی علیه السلام راولېږه، حال دا چې تصدیق یې کاوه د هغه کتاب چې تر ده د مخه و چې تورات، یعنی د تورات احکام ثابته پاته سوه، مګر ځینې شیان یې منسوخه سوه. وآتیناه الانجیل فیه هدى ونور ومصدقا لما بین یدیه من التورات وهدى وموعظة للمتقین. او موږ و عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی وو، حال دا چې په هغه کې حق ته لارښوونه وه، او نور وو چې د شرعي احکامو بیان، مصدق او موافق وو د هغه کتاب چې تر ده د مخه وو چې تورات، او د پرهیزګارانو دپاره پند او هدایت دی. مورخین او مفسرین ټوله پر دې اتفاق لري چې د عیسی علیه السلام عمر 10 کاله وو چې انجیل ورکړل، او الله عز وجل د نبوت علامې او معجزې ورسره ښکاره کړې، او د عیسی علیه السلام هغه لوی معجزې چې په قرآن مجید کې هم ذکر شوي دي ښکاره شوي. الله عز وجل په سورة آل عمران کې فرمایي ورسولا الى بني اسرائیل. نو عیسی علیه السلام و چاته رسول وو؟ و بني اسرائیلو ته، نه و ټولو خلقو ته. ورونو هر نبی خاص و خپل قوم ته رالیږل کېدی، بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی المصطفى المختار محمد ابن عبد الله علیه افضل الصلاة والتسلیم، چې جنس او انس و ټولو ته رالیږل سوی دی، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خصوصیاتو څخه دی. ورسولا الى بني اسرائیل انی قد جئتکم بآیة من ربکم. او رسول بوی و بني اسرائیلو ته چې دوی ته به وایي په تحقیق زه راغلی یم و تاسې ته ستاسې د رب د طرفه څخه په لو علامه، یعنی زما د تصدیق دپاره ستاسې د رب لو علامه او معجزه هم را سره ده. د عیسی علیه السلام سره ډېرې لوی معجزې ورسره وې. دا د دې دپاره چې و خلقو ته ور وښیي چې زه رسول یم. یوه معجزه نه وه، بلکې پرله پسې معجزې ورسره وې. نو یوه قوم ته وویل انی اخلق من الطین كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ای بني اسرائیلو، زه د خټو څخه و تاسې ته د مرغه شکل جوړوم، او بیا په هغه شکل کې پوکم، پس هغه شکل به د الله عز وجل په حکم سره الوتونکی مرغه کیږي. د هغو خټو څخه به ژوندی مرغه جوړ سو، هډوکي، غوښې او بڼکې به پیدا کړه، او د دوی په حضور به په هوا سو. خو بني اسرائیل یې درواغ بولي او انکار کوي. او بل د معجزو څخه یې دا و وابرئ الاکمه والابرص، او ویل مورزاده ړوند جوړوم. ورونو اکمه هغه څوک دی چې د مور څخه ړوند وزیږي. ړوندوالی پر 2 قسمه دی،
یو هغه څوک دی چې ویني او بیا ړوند سي، په عربي کې و دغه ته اعما وایي، مګر هغه څوک چې د مور څخه ړوند وزېږي و هغه ته اکمه وایي. نو په عربي کې دوه لفظه سوه، یو اعما بل اکمه. اعما هغه څوک دی چې وروسته ړوند سي، او اکمه هغه څوک دی چې د مور څخه ړوند پیدا سي. نو د عیسی علیه السلام معجزه دا وه چې مورزاده ړوند به ورته راوستی، پر سترګو بیا لاس ورتېر کوي، هغه به جوړ سو، لیدل بیا کول. دا کار یې د بني اسرائیلو په حضور کاوه. دوی به هغه ړوند پیژندي چې دا په خپل ټول عمر کې ړوند و، خو بیا یې هم انکار کاوه او دغه رنګه یې برس جوړاوه. برس جلدي مریضي ده، هغه چې پوست سپین سي او موږ پیس ورته وایو. دغه پیس به ورته راوستی، هغه چې خلق به ځینې تښتېده چې ویل موږ په دغه مرض اخته نه سو. عیسی علیه السلام به لاس پر تېر کوي، د هغه پوست به هغه خپل طبیعي حالت ته واوښتی لکه هیڅ شی چې نه او نسته. بیا هم بني اسرائیلو انکار کاوه. عیسی علیه السلام نورې معجزې هم ورښکاره کړې. وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، او زه تاسې په هغه شي خبروم چې تاسې خورئ، او په هغه شیانو مو خبروم چې تاسې په خپلو کورو کې ساتئ. یو سړی چې به کور ته تلی، د علیه السلام به ورته ویل ستا ښځې و تا ته فلانی قسم خواړه در جوړ کړي دي، او تا په کور کې دغه قسم خواړه ساتلي دي. هغه د دوی د کورو په حالاتو بیا خبرول. بیا هم بني اسرائیل د علیه السلام د رسالت څخه انکار کوي، نه مني. کفر یې اختیاراول، او د هغه لوی معجزو څخه چې عیسی علیه السلام ښکاره کړي دي د مړو ژوندي کول دي. په روایاتو کې وایي چې عیسی علیه السلام 4 مړي ژوندي کړي دي، 4 واره جلا جلا، چې په هر وار کې به د هغه بل وار څخه مختلفه واقعه او حادثه وه. الله عز وجل فرمایي واحیي الموتى باذن الله، او ژوندي کوم مړي د الله عز وجل په حکم سره. موتا جمع د میت ده، نو یو مړی نه و بلکې مړي را ژوندي کړي دي. او هر وار به بني اسرائیلو لیدل، خو بیا هم منکر او کافر قوم. ځینې احکام چې په تورات کې د بني اسرائیلو د عقاب په خاطر نازل سوي وه، په انجیل سره هغه منسوخ کړه سوه. یعنی کم شیان چې پر بني اسرائیلو د عقاب او سزا په خاطر حرام کړه سوي وه، هغه یې ورته روا او جایز کړه، هغه عقاب یې ځینې پورته کړي، او هغه منع شیان یې ورته حلال کړه. الله عز وجل فرمایي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، او عیسی علیه السلام د خپل رسالت د اثبات دپاره دلایل ورته وایي وجئتکم بآیة من ربکم فاتقوا الله واطیعون، او تاسې ته ستاسې د رب د طرفه په هر قسم معجزو سره راغلی یم، نو د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ، په توحید کې زما اطاعت وکړئ. ان الله ربي وربكم فاعبدوه ان هذا صراط مستقیم، بېشکه چې الله عز وجل زما او ستاسې رب دی، نو د هغه رب بندگی او عبادت کوئ. همدغه سمه او مقصد ته د رسېدو لار ده. مګر بدبختانه د دغه ټولو معجزو سره سره بني اسرائیل پر هغه خپل کفر پاته او انکار کوي. عیسی علیه السلام پر دغه ټولو سربیره د بني اسرائیلو څخه کفر لیدی. دوی تر دغه زیات نور کم دلایل غواړي. د الله عز وجل د طرفه کتاب انجیل ورته راغلی، حتی د مړو ژوندي کېدل یې ولیدل، پرله پسې معجزې ویني، بیا هم کفر او انکار کوي. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله، نو کله چې عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو څخه په محسوس ډول کفر معلوم کړي، وپوهېدی چې یهود زما دین نه مني، بلکې زما د دشمنۍ او ضرر رسولو اراده یې کړې ده. نو یې په یوه مجلس کې وویل من انصاری الی الله، د الله عز وجل په لار کې څوک زما کومک کوونکي دي، څوک زما نصرت او تایید کوي، څوک بې له تردده پر ما ایمان راوړي. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حواریون وویل موږ د الله د دین کومک کوونکي یو، پر الله جل جلاله مو ایمان راوړی دی، او ای عیسی ته شاهد شه چې موږ مسلمانان یو. او الله عز وجل د حواریونو په متعلق په سورة الصف کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. يعني اي مؤمنانو د الله عز وجل د دین کومک کوونکي سي، لکه چې عیسی ابن مریم علیه السلام و حواریونو ته وویل
د الله عز وجل په لار کې زما کومک کوونکي څوک دي؟ حواریونو وویل موږ د الله عز وجل د دین کومک کوونکي یو. مقصد دا کم وخت چې نورو خلقو کفر او انکار اختیار کوي دغه حواریونو ایمان راوړي او د عیسی علیه السلام تصدیق یې وکړي. څوک وایي چې د دغو خلقو عدد 12 نفره وو، خو په هغه راجح روایت کې وایي چې حواریین فقط 12 نفره وو. دغه 12 نفره حواریین او د عیسی علیه السلام اصحاب او انصار ول. الله عز وجل فرمایي فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نو د بني اسرائیل څخه یوې ډلې پر عیسی علیه السلام ایمان راوړي او بله ډله کافره سوه. نو موږ قوت ورکوي و هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی وو پر دشمنانو د دوی. پس دغه مؤمنان پر کافرانو غالبه سوه. یعنی په وروسته کې بیا الله عز وجل د نصاراو دین د یهودو پر دین قوي او ظاهره کړي. او ځینې مفسرین د دغه آیات شریف په تفسیر کې وایي چې خلق و درو حصو ته وویشل سو. یوې حصې وویل چې مسیح علیه السلام په خپله الله دی، بلې حصې وویل چې مسیح ابن الله دی، او درېیمې حصې وویل چې مسیح علیه السلام د الله عز وجل بنده او رسول دی. چې دغه ډله د نصاراو څخه هغه موحدین دي او په دغه عقیده کې د دغه حصې متابعت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت وکړي. موږ هم وایو چې مسیح علیه السلام د الله عز وجل بنده او رسول دی. نو الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت پر نورو سابقه امتو ظاهر او قوي کړي. نو دا چې الله عز وجل فرمایي فأيدنا الذين آمنوا، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت تمو قوت ورکړي على عدوهم پر دشمنانو د دوی چې یهود او نصارا دي. فاصبحوا ظاهرین، پس دغه مؤمنان غالبه سو. ښه اوس نو دغه حواریونو ایمان راوړي مګر عدد یې ډېر لږ دی او بیا هم دغه خلق حواریین په زړو کې متردد دي. یوه ورځ یې د عیسی علیه السلام څخه یوه غوښتنه وکړه، غواړي چې په دغه غوښتنه خپل ایمان ثابت او قوي کړي. اگر چې دغې ډلې ډېرې معجزې لیدلې دي، مؤمنین دي، خو بیا هم تردد پکښې موجود دی. اوس یقین غواړي. الله عز وجل د سورة المائده په مکرمو آیاتو کې فرمایي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. کله چې موږ د حواریینو په زړو کې ور واچول او د عیسی علیه السلام په ژبه سره مو د قوم امر کړ چې پر ما ایمان راوړي چې زه ستاسې الله یم او زما پر رسول ایمان راوړي چې عیسی علیه السلام دی. حواریونو وویل چې پر الله او د هغه پر رسول عیسی علیه السلام ایمان راوړی دی. او یا عیسی ته پر دغه شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو. پس له هغه څخه چې ایمان یې راوړي بیا هم شک او تردد پکښې موجود و. پس له ایمانه یې څه وویل؟ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء. کم وخت چې حواریونو وویل یا عیسی ابن مریم ایا ستا رب دغه سوال او غوښتنه قبلوي چې پر موږ د اسمان څخه ډکې غونچې را نازلې کړي؟ قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. عیسی علیه السلام ویل د الله عز وجل څخه وبېرېږئ که تاسې مؤمنان یاست. که د الله عز وجل پر قدرت او زما پر نبوت ایمان لرئ دغسې غوښتنې مه کوئ. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حواریونو وویل موږ د دې اراده لرو چې د دغه سترخوانه یا دغه خونچو څخه خوراک وکړو او زړونه مو مطمئن سي او موږ په دې پوه سو چې تا موږ ته رښتیا ویلي دي چې زه رسول الله یم او موږ پر دغه خونچه د شاهدانو څخه سو. نو حواریونو ویل موږ دغسې معجزه غواړو چې موږ ته په خپله راسي او په هغه کې هیڅ تردد ونه لرو او موږ د هغه څخه خوراک وکړو چې دا مو یقین سي چې ته صادق یې. هو موږ ایمان راوړی دی، مؤمنان یو، مګر د زړو اطمینان غواړو. عیسی علیه السلام و خپل رب ته په دعا سو لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دی. عیسی علیه السلام د وړیو زیږه کالي واغوسته چې په هغه کې عجز او الله عز وجل ته تذلل دی چې دعا یې قبول سي او په دعا کې عجز او زاری کوي.
الله عز وجل یې دعا قبول کړه. الله عز وجل فرمایي قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يعني عيسى ابن مريم وویل الهي زموږ ربه نازله که پر موږ مائده خونچه سترخان د طرفه د اسمانه چې د دغه ډکې خونچې نزول زموږ دپاره اختر سي، زموږ د اولنیو او وروستنیو خلقو دپاره دغه ورځ اختر وي. او بل دا چې دغه خونچه ستا د طرفه ستا پر قدرت او زما پر نبوت او صداقت دلیل او علامه وي، او موږ ته رزق راکړه او ته ښه رزق ورکوونکی یې. وایي چې دغه مائده یا خونچه د یکشنبې په ورځ نازله سوه چې د نصاراو په دین کې هم دغه ورځ د هفتې اختر دی، لکه زموږ مسلمانانو دپاره چې د جمعې ورځ د هفتې د اختر ورځ ده. الله عز وجل وفرمایل زه به دغه خونچه او مائده در نازله کړم، مګر که هر څوک د دغه خونچې تر نزول وروسته انکار او ناشکري وکړي زه به هغه ته داسې عذاب ورکم چې د نورو مخلوقاتو څخه به هیڅوک په دغه عذاب سره نه مبتلا کوم. ورونو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د الله عز وجل منهج او طریقه دا ده که د قوم د طلب او غوښتنې سره موافقه معجزه پیښه سي، لکه د ټولو انبیا علیهم السلام په قصو کې چې مو ولیده، مثلا د صالح علیه السلام وشو، نو که معجزه د قوم پر طلب موافقه پیښه او واقع سي، بیا هم هغه قوم پر خپل کفر باقی پاتې سي، ټول قوم په اشد عذاب سره فنا کیږي. نو الله عز وجل وفرمایل قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله عز وجل وفرمایل زه پر تاسې د دغه خونچې سترخان نازلونکی یم، نو که ستاسې څخه هر څوک تر هغه وروسته انکار او ناشکري وکړي بېشکه هغه ته عذاب ورکوم، داسې عذاب چې نه به په عذابوم په هغه سره بل هیڅ یو د نورو مخلوقاتو. او واقعا هم دغه مائده د جنت نازله سوه، دوی ورته ګوري، د دوی په حضور خونچې ځکې ته راغلي او دوی د هغه څخه خوراک وکړي، مګر هو دغه خلق پر ایمان ثابت پاتې سو، انکار یې ونه کړي. اوس چې دغه معجزې پیښیږي او خلق د هغو په باره کې خبرې کوي، د یهودو احبار رهبان او حاکمان وبېرېدل چې دین یې محوه کیږي او خلق د عیسی علیه السلام متابعت کوي، نو پر خپلو دیني او دنیوي ګټو او حکم وبېرېده، پاچاهي هم د لاسه وځي او هغه دیني قدرت چې د احبارو او رهبان په لاس کې وو هغه هم ځینې ځي، نوی دین مابین ته راځي. نو د یهودو احبارو مؤامره او توطئه جوړه کړه، د دغه منطقې پاچا ته ورغله کوم چې په حکم کې د روم او رومیانو تابع. احبار پاچا د عیسی علیه السلام څخه بیروي، پوهوي یې، ورته وایي چې دغه نفر وایي چې زه د یهودو پاچا یم. پاچا ته قسم قسم خبرې وکړې، پاچا پر خپله پاچاهي وبېرېدی، نو یې امر وکړ چې عیسی پیدا کړي او مړ یې کړي، پر صلیب یې وځړوئ. په هغه وختو کې چې به یو څوک په عذاب سره وژي پر صلیب به یې ځړاوه. صلیب څه شي دی؟ صلیب هغه تخته ده لکه د جمع علامه چې د یوه انسان د قد سره به برابره وه. دوی به فورا انسان نه وژي بلکې پر دغه تخته به یې میخ کړي، د هغه سړي پر پښو او لاسو به یې میخونه ور ټک وهل او بیا به یې دغه سړی د هغې تختې سره وځړاوه او دغه سړی به په خپه مړ کېدی. د دغه زړېدلو په خاطر به د انسان سږي د خولې وخواته راکښته سو، ساه او نفس به یې نه سوای کښلی او عادتا دغه ځړول سوی سړی به یوه ورځ وروسته مړ کېدی. یوه پوره او کامله ورځ به یې په دغه عذاب کې تېره کړه او بیا به مړ سو، مګر مرګ یې د هغه میخو او زخمو په خاطر نه و بلکې په خپه مړ کېدی. نو په هغه وختو کې چې به هر څوک په عذاب او تکالیف ووژي په دغسې طریقه به یې ځړاوه او واژه چې و دغه ته پر صلیب ځړول وه. اوس یهود د عیسی علیه السلام د وژلو اراده لري او دا اراده یې فقط 3 کاله وروسته د ده د رسالت شروع سوه. د عیسی علیه السلام فقط 3 کاله د رسالت او نبوت کیږي چې یهود یې د وژلو دسیسې جوړې کړې. الله عز وجل فرمایي ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، او خبرې به کوي د خلقو سره په مهد، په زانګو یا د مور په غېږ کې، هغه چې کوچنی او د دې رودلو په وخت کې و. وکهلا
کهل و هغه چاته ویل کېږي چې عمر یې تر 30 کلو زیات شي. ځینې خلک دا ګمان کوي چې کهل وسپینږیري ته ویل کېږي، خو داسې نه ده. وسپینږیري ته شیخ ویل کېږي، هغه چې فرمایي و بعلی شیخه، یعنی سپینږیري. مګر کهل هر هغه څوک دی چې عمر یې تر 30 کلو واوړي. نو د عیسی علیه السلام عمر 33 کاله و چې یهودو یې د وژلو توطیه وتړل او دی علیه السلام و اسمان ته پورته کړل شو. اوس نو د عیسی علیه السلام و اسمان ته د پورته کېدو په متعلق ډېر زیات روایتونه شته چې ټول یې د اسرائیلیاتو څخه دي او یا دا چې د انجیل او تورات څخه رانقل شوي دي. خو ما په دغه باره کې د صحیح احادیثو څخه کم حدیث نه دی پیدا کړی، بې له یوه حدیثه هغه چې امام نسایي روایتوي علی شرط مسلم، او دغه حدیث شریف په دغه باره کې هغه افضل او بهتر خبر دی. نو د نورو هغه روایتو څخه چې اسرائیلیات دي یا د تورات او انجیل څخه رانقل شوي دي تر هغو تېرېږم، ځکه هغه تحریف او اړول چې په تورات او انجیل کې شوي دي موږ ته د حق او باطل فرق او تمیز نه کېږي، او فقط په هغه روایت کفایت کوم چې نسایي علی شرط مسلم ذکر کوي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي کوم وخت چې الله عز وجل دا اراده وفرمایل چې عیسی علیه السلام و اسمان ته پورته کړي و خپلو اصحابو ته چې د ده سره په کور کې راووتل، چې هغه اصحاب یې 12 نفره د حواریینو څخه وو. هلته په کور کې یوه چینه وه. عیسی علیه السلام هلته غسل کاوه. د هغه ځای څخه په داسې حال کې و خپلو اصحابو ته راغلی چې تر سر یې اوبه څڅېدلې او ویل ستاسو څخه یو نفر پس له هغه چې پر ما یې ایمان راوړی دی 12 واره زما انکار کوي، یعنی په تاسې کې یو نفر شته چې 12 واره به ما نه مني. او بیا یې وویل ستاسې کم یو دا قبلوي چې زما مشابه چهره پر هغه ولویږي او زما پر ځای ووژل شي، یعنی یهود راځي او غواړي چې ما ووژني. نو ستاسې څخه کم یو و دې ته آماده دی چې زما په خاطر خپل ځان قرباني کړي، پر هغه به زما مشابه چهره کښېښول شي، یعنی الله عز وجل به د هغه و چهرې ته تغییر ورکړي او داسې به شي لکه زه. نو ویل کم یو ستاسې څخه غواړي چې زما مشابه چهره ورکول شي او زما پر ځای ووژل شي. نو به وي زما سره زما په درجه کې، یعنی زما سره به په جنت کې یو ځای وي. د حواریینو څخه یو ځوان ولاړ شو چې په عمر تر ټولو لږ و. د عیسی علیه السلام چې پر ده لطف او شفقت راغلی نه غواړي چې دغه کمسینه ځوان ووژل شي و ده ته یې ویل ته کښېنه. او بیا یې حواریینو ته دا خبره وکړه، ویل څوک دې ته آماده دی چې خپل ځان زما په بدل کې قرباني کړي. بیا هم ټول حواریین په تردد کې دي بې له دغه ځوان. ویل زه؟ نو عیسی علیه السلام ورته ویل هو ته هغه یې. پر دغه ځوان د عیسی علیه السلام مشابه چهره نازله شوه. دوی ورته ګوري چې چهره یې تغییر وکړي او چهره یې عینا د عیسی علیه السلام چهره شوه. حدیث شریف چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دی نور هم دوام لري او وایي عیسی علیه السلام تر یوه کلکین چې په دغه خونه کې وو پورته شو. رونو په حدیث شریف کې د روزنه لفظ ذکر شوی دی او روزنه و هغه کلکین ته وایي چې په چت کې عیسی علیه السلام د دوی په حضور تر دغه کلکین و اسمان ته پورته شو. دوی ورته ګوري. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي او بیا د یهودو د طرفه طلب پسې راغلی، نو یې هغه مشابه سړی ورسره رهي کوي، اول یې مړ کوي او بیا یې پر صلیب وځړاوه. یوه د هغه حواریینو څخه 12 واره انکار وکړ. روایتونه وایي چې یهودو د عیسی علیه السلام اصحاب یا حواریین ونیول. ټولو دا اقرار کاوه چې هو موږ یې اصحاب یو، بې له یوه نفره چې ویل یا زه نه یم ملګری. پر عیسی علیه السلام منکر شو، الهی کړي. وروسته بیا داسې علامې ښکاره شوې چې ویل دی یې هم ملګری و. دوهم وار یې بیا ونیو، ده بیا انکار وکړ، ویل زه نه یم ملګری، بیا یې ایله کړي. دریم وار یې بیا ونیو، یهودو تهدید کړي، د قسم واخیستی چې زه نه یم ملګری. نو دریم وار یې هم انکار وکړ، دریم وار یې هم ایله کړي. دا وار وتښتېدی. خلقو دا خبرې کولې چې یو د حواریینو څخه د عیسی علیه السلام د اصحابو څخه تښتېدلی دی. بیا یې ونیوی. مقصد دا چې هر وار یې شک پر راسي ویې نیسي. دی انکار کوي. دغه نیول او انکار 12 واره تکرار شو. نو دا هغه څوک و چې 12 واره پر عیسی علیه السلام
کافر او منکر سو او بیا نو یهود وبېرېدل، ویل که موږ دغه حواریین ووژنو فتنه به جوړه سي. هغه کسان چې د دغه دین سره علاقه لري، هغه علاقمن خلق به د خپلو اقرباو او ملګرو د وژلو په خاطر به د بدلې اخیستلو په فکر کې سي. نو یې حواریین پرېښول او دا یې شرط پر کښېښاوه چې دغه دین ته به خلق نه دعوتوي. خو حواریینو په پټه دعوت کاوه او د نصاراو دین 240 کاله پټ و. په پټه یې خلق دعوتول، هو دین نشرېدی مګر په پټه. او دا دین تر هغو پټ و تر څو چې د روم د پاچاهانو څخه یو پاچا پر دغه دین ایمان راوړ، او دا هغه پاچا دی چې قسطنطین نومېدی. قسطنطین پر نصرانیت ایمان راوړ، مګر د شرک څخه یې هم یو څه شیان پکښې داخل کړل. دغه قسطنطین و چې په نصرانیت یې شرک ګډ کړي. په حدیث شریف کې فرمایي چې نصارا 240 کاله پر توحید و، مګر هو عیسی علیه السلام یې عظیم او مقدس باله او نه پوهېدل چې دغه واقعات څنګه او پر څه قسم شرح او بیان کړي. قسطنطین چې پاچا و او نصرانیت ته داخل سو، نو ودوی ته حالات او واقعات د خپل طبیعت سره برابر بیانول، او دی و چې د نصاراو څخه احبار، رهبان او قسیس پر خپل طبیعت برابر اختیارول. او د دغه وخت څخه په نصرانیت کې ښکاره او معلوم انحراف شروع سو. ابن عباس رضی الله تعالی عنه په هغه خپل حدیث کې وایي چې یهود راغله او د حواریونو د مابین څخه یې هغه مشابه سړی بوتي، او د حواریونو څخه ځینو پس له هغه چې ایمان یې راوړی و 12 واره پر عیسی علیه السلام انکار وکړ. او نصارا و درو ډلو ته وویشل سو. یوې ډلې وویل الله په موږ کې و څونه چې خوښه، او بیا اسمان ته وختل چې دغه ډلې ته یعقوبیه ویل کېږي. او یوې ډلې وویل د الله زوی په موږ کې و څونه چې خوښه وه، او بیا الله جل جلاله و خپل ځان ته پورته کړي چې و دغې ډلې ته نستوریه ویل کېږي، او دا هغه ډله ده چې د دوی دین او عقیده نشر شي، او اکثره نصارا دوی دي. او یوې ډلې وویل چې عبدالله او رسول الله په موږ کې و څونه چې خوښه وه، او بیا الله عز وجل و خپل ځان ته پورته کړي چې دا د نصاراو مسلمانان دي. دغه مسلمانان تر اوسه هم په نصاراو کې شته، او دوی ته موحده ډله ویل کېږي، فرقه موحده، یونیټیرین. یونیت یو واحد، یونیت یعنی یو واحد، یونیټیرین موحدین. دوی هم ځان ته خاصې کنیسې لري، ځان ته انجیل لري چې په هغه کې شرک نشته، او هغه انجیل ته انجیل برنابک ویل کېږي. او په نصاراو کې یونیټیریانز مشهوره او معروفه دي، مګر ډېر لږ دي. د نصاراو هغه کوچنۍ ډله دوی دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې هغه دوې کافرې ډلې پر دا مسلمانه ډله قوي او لوړې سوې، دوی یې مړه کړل، دغه موحدین یې مړه کړل، تر هغو اسلام محو او تاریک و څو الله عز وجل نبی المختار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبعوث کړ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي دا د الله عز وجل هغه قول دی چې په سورة الصف کې فرمایي فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرین. نو قوت مو ورکړي و هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی و د دوی پر دشمنانو، پس دوی دغه مؤمنان پر کفارو غالبه سو. او بیا الله عز وجل د یهودو دغه قول ردوي چې ویل به موږ عیسی علیه السلام ووژي، او د سورة النساء په 150 نمبر آیات کې فرمایي وقولهم انا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله. او دا قول د دوی چې ویل یې بېشکه موږ مسیح عیسی ابن مریم وژلی دی، دا د دوی ګمان و. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حال دا چې نه دوی وژلی دی او نه یې پدار کړی دی، بلکې مشابه کړه دوی ته. دغه سړی د عیسی په چهره سو. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. او بېشکه هغه کسان چې دوی د عیسی په باره کې اختلاف کړی دي، هغه د ده په باره کې په شک کې دي. ورونو، پس له هغه څخه چې د دوی په ګمان عیسی علیه السلام یې ووژي،
فورا په خپله یهود په شک کې سول، ځکه هغه حواري چې د عیسی علیه السلام په چهره سو لا درکه سو، هغه بیا چا ونه لید. نو یهود وویل که موږ عیسی وژلی وي دغه حواري سو، او که مو دغه حواري وژلی وي نو عیسی سو. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. او بشک هغه کسان چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې اختلاف کړی دي هغه په شک کې دي، دوی ته د عیسی په باره کې هیڅ علم نشته مګر صرف د خپل ګمان متابعت کوي، او دوی عیسی علیه السلام په یقیني وژلو سره نه دی وژلی. بل رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما، بلکې الله عز وجل دی خپل طرف ته پورته کوي، او الله عز وجل قوي غالب او د ښه حکمت خاوند دی، هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. او الله عز وجل عیسی علیه السلام د قیامت د علامو څخه وګرځاوه. الله عز وجل په سورة الزخرف کې فرمایي وانه لعلم للساعه، او بشک دغه عیسی علیه السلام د قیامت دپاره نقشه او علامه ده. ورونو د عیسی علیه السلام و دنیا ته اول وار راتګ د بني اسرائیلو دپاره د الهي قدرت یوه علامه وه چې بې پلاره پیدا سو، عجیبې او نادرې معجزې وښکاره کړې. او دوهم وار راتګ به د قیامت د علامو څخه وي. د ده په نزول سره به خلقو ته دا ور معلومه سي چې قیامت ډېر رانږدې سوی دی. عیسی علیه السلام آسمان ته پورته کړه سو، او تر اوسه هم په آسمان کې ژوندی دی، او په آخره زمانه کې بیرته ځمکې ته راځي. کم وخت چې مسیح الدجال راسي چې موږ یې خرجدال بولو، عیسی علیه السلام د ده د وژلو دپاره راځي، چې دغه حالات مې د آخري سفر په سلسله کې مفصل بیان کړي دي. هغه سلسله چې د آخري سفر په نامه یادیږي ډېره ګټوره او خوندوره ده، خامخا یې واورئ. خیر بیرته خپلې قصې ته راګرځم. ورونو په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام احمد او ابو داود یې روایتوي او نور ډېر صحیح احادیث یې تاییدوي، هغه چې په بخاري مسلم او نورو کې روایتیږي، مګر د جامع حدیث شریف روایت امام احمد کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې انبیا د پلار د طرفه ورونه دي، یعنی پلار یې یو دی او مندې مختلفې دي، او دین یې یو دی او امتونه یې مختلف دي. وانا اولى الناس بعیسی ابن مریم، او زه په عیسی ابن مریم پورې اول مستحق یم، ځکه زما او د ده په مابین کې نبي نسته. ورونو زموږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړل په 1500 عیسوي میلادي سنه کې وه. نو د عیسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې 1500 کاله تیر شوي دي، چې په دغه ټوله موده کې نبي نسته. تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه آخر الانبیاء عیسی علیه السلام دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وانه نازل، عیسی علیه السلام به بیرته راسي، کم وخت چې وویني ویې پیژني، تردد او اختلاف مه پکښې کوئ. رسول صلی الله علیه و آله وسلم یې علامې راته بیان کړي دي او فرمایي عیسی علیه السلام چارشانه سړی دی چې نه جګ دی نه ګردی، رنګ یې سپین دی چې سوروالی پکښې دی، وریښتان یې نرم دی یعنی زیږه او پیچل سوي نه دي، د سر وریښتان یې داسې معلومیږي لکه اوبه چې ځینې څڅېږي که څه هم لوند سوی نه وي، چې دغه علامه یې تر ټولو علامو ښکاره او روښانه علامه ده. څوک چې ورته ګوري د هغه دا خیال سي چې وریښتان یې لانده دي او په هغو کې د اوبو څاڅکي ویني، چې ورنږدې سي یا د نږدې ورته وګوري هېڅ نسته، نه اوبه نه څاڅکي، وچ وریښتان دي. دا یې هغه واضح علامه ده چې څوک پکښې شکمن نسي. او د دوو منارو په مابین کې راتا کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بل حدیث کې فرمایي ينزل عند المنارة البيضاء من مسجد دمشق، د دمشق د مسجد د بیضا منارې سره راکښته کېږي، بیضا سپینه، چې وایي په آخره زمانه کې چې دا یې په آخره زمانه کې د راکښته کېدو ځای دی. صلیب ماتوي او خنزیر وژني، بې له اسلامه نور ادیان منع کوي، حتی نصرانیت او د نصرانیت علامې منع کوي. صلیب او خنزیر ټوله منع کېږي او پای ته رسېږي. د ده علیه السلام په زمانه کې بې له اسلامه نور ټول ادیان د بینه دي. الله عز وجل د ده په زمانه کې مسیح الدجال الکذاب هلاکوي. د عیسی علیه السلام په زمانه کې امن او اطمینان راځي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وتقع الامنه ټول مځکه به په خیر او سلامتیا وي تر داسې اندازې چې اوښ به د زمري سره پیول کېږي، یعنی یو ځای به سره ګرځي، پړانګان د غوایانو سره او شرموښان د پسو سره، کوچنیان او هلوکان به په مارانو لوبې کوي، ځینې به و ځینو نورو ته ضرر نه رسوي. عیسی علیه السلام به په مځکه کې دونه واوسیږي څونه چې د الله عز وجل خوښه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بل حدیث شریف کې فرمایي چې عیسی په مځکه کې 40 کاله اوسیږي او بیا وفاتیږي. ورونو داسې انسان نشته چې د مرګ څکه دې ونه کړي. عیسی علیه السلام نه دی وفات شوی او بیا خامخا د مرګ او باید خامخا د مرګ څکه وکړي. الله عز وجل فرمایي هغه چې عیسی علیه السلام د خپل ولادت په اولو وختو کې وویل والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، په هغه ورځ دې پر ما سلام وي چې زیږول شوی یم او په هغه ورځ دې پر ما سلام وي چې مرم وفاتېږم. نو عیسی علیه السلام په آخره زمانه کې وفاتېږي. مسلمانان د جنازې لمونځ پر ادا کوي او هلته یې ښخوي. د قیامت په ورځ الله عز وجل و عیسی علیه السلام ته ډېر لوی او عظیم خطاب کوي. الله عز وجل په سورة المائده کې فرمایي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. کله چې الله عز وجل د قیامت په ورځ عیسی علیه السلام ته ووایي یا عیسی ابن مریم ایا تا و خلقو ته ویلي وه چې ما او زما مور ما سوا د الله جل جلاله د خپلو معبودانو پر قسم ومنئ. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عیسی علیه السلام ووایي یا الله ته د شریکه پاک یې، دا ما ته نه ده لایقه چې زه هغه خبره ووایم چې د هغې د ویلو حق نه لرم. ان كنت قلته فقد علمته، که چیرې ما دا خبره ویلې وي نو خامخا تا ته هغه خبره معلومه ده، ته په خبر یې. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، هر هغه شی چې زما په نفس او زړه کې دی تا ته معلوم دی او ته په خبر یې، او زه په هغه شي نه یم خبر، نه دی را معلوم چې ستا عز وجل په ذات کې دی. زما پر ټولو حالاتو ستا علم احاطه لري، خو زما علم ستا پر معلوماتو هیڅ احاطه نه لري. انک انت علام الغیوب، بېشکه چې ته پر غیبو او اسرارو پټو حالو ښه عالم یې. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبدوا الله ربي وربكم، ما دوی ته هیڅ نه دي ویلي بې له هغه څخه چې تا په هغه سره امر کړی وم چې تاسې د الله عبادت کوئ، هغه چې زما رب دی او ستاسې رب دی. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، او زه د دوی پر اقوالو او افعالو څارونکی وم تر څو چې زه په دوی کې وم، یعنی تر هغه وخت چې زه د دوی سره وم په وعظ او نصیحت سره مې د دوی مراقبت کاوه، بې ځایه عقیدې او بیکاره اعمالو ته مې نه پرېښول. فلما توفیتني كنت انت الرقیب علیهم، او کم وخت چې تا زه د دوی څخه آسمان ته پورته کړم نو هم دا ته د دوی پر حالاتو څارونکی او خبردار وي. وانت على كل شيء شهید، او ته عز وجل پر هر شي ښه حاضر او باخبره یې. ورونو الله عز وجل په خپل پاک کلام قرآن مجید کې و مسلمانانو ته، کتابیانو ته او مشرکانو ته قسم قسم لارښوونې کړي دي. که هر څوک د الهي وحیو متابعت وکړي هغه د نجات لار پیدا کړه. دین د رأی او فکر، خواهش او نظریه شی نه دی، بلکې دین او عقیده هغه شی دی چې فقط او فقط په الهي وحیو سره ثابتېږي. الله عز وجل و کتابیانو ته حق لار وښیي او په سورة النساء کې فرمایي یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. ای د کتاب اهل، ای کتابیانو، ستاسې په دین کې مبالغه او تر حدود تجاوز او تیری مکوئ او پر الله جل جلاله ویل مکوئ مگر رښتیا او حق ویل. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته، بېشکه چې مسیح علیه السلام د مریم زوی د الله جل جلاله رسول دی او د ده عز وجل کلمه ده. القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه. داسې کلمه چې الله عز وجل
مریم رضی الله تعالی عنها ته ورغورځولې ده، او عیسی علیه السلام د الله عز وجل د طرفه روح دی. نو پر الله او د هغه پر رسولانو ایمان راوړي او داسې مه وایاست چې الهه یا معبودان درې دي. انتهو خیرا لکم، د دغه خبرو څخه منع سئ، دغه خبرې پرېږدئ، توحید اختیار کړئ چې ستاسې دپاره خیر دی. انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد، بېشکه خبره دا ده چې الله حق معبود یو دی، هیڅ شریک نه لري، پاکي د ده لره د دې څخه چې د زوی نسبت دې ورته وسي. له ما فی السماوات وما فی الارض وکفا بالله وکیلا. هر هغه شیان چې په اسمانو کې دي او هر هغه شی چې په مځکه کې دی خاص د عز وجل لره دی. د مځکو او اسمانو او هر هغه شیان چې په دوی او د دوی په مابین کې دي د ټولو مالک الله عز وجل دی. د ده جل جلاله ملک دی، د ده جل جلاله مخلوق دی، د ده جل جلاله عبید بندگان دي او الله جل جلاله کار جوړونکی وکیل دی. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. مسیح علیه السلام د دې څخه انکار نه کوي چې د الله عز وجل د پاره دی بنده سي، او نه مقرب ملائکه د الله عز وجل د بندګۍ څخه انکار کوي. نه مسیح علیه السلام نه مقرب ملائکه په دې شرمیږي چې د الله جل جلاله بندگان دي وي. د الله عز وجل عبودیت او د هغه جل جلاله احکام پر ځای کول شرف او عزت دی چې د هغه قدر او اهمیت و مسیح علیه السلام او نور انبیاء علیهم السلام او مقربه بلکې عام ملائکو ته ور معلوم دی. هغه هیڅ کله د الله عز وجل په عبودیت او عبادت نه شرمیږي او نه انکار ځینې کوي. ذلت او بېغیرتي خو هغه ده چې د ما سوی الله عبودیت او عبادت اختیاروي، د بوتانو د بندگانو عبادت او عبودیت کوي. خو خیر الله عز وجل فرمایي که هر څوک د الله عز وجل د عبادت څخه انکار وکړي په هغه وشرمیږي، تکبر او لویي وکړي، نو الله عز وجل به ډېر ژر دوی وخپل طرف ته د جزا ورکولو دپاره راجمعه او راټول کړي. الله عز وجل فرمایي ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. رونو عیسی علیه السلام نبی مرسل دی، مکرم دی او د انبیاء علیهم السلام آخرنی نبی دی. تر ده علیه السلام وروسته د انبیاء او رسولانو څخه بل نبی او رسول نه دی راغلی بې له محمد مصطفی افضل الانبیاء وافضل المرسلین وخاتم النبیین عليه وعلى الانبیاء جميعا افضل الصلاة والتسلیم.